کرکټ استرالیا سره د لوبو لغوه کېدو په سر د امرالله صالح او محمد نبي نندارې. سلام وخت بخیر درنو لیدونکو، پوره جزئیات په ویډیو کې وګورئ او د تام پلاس چینل په سبسکرایب مه هېروئ. د افغانستان د مخکني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هغه څرګندونې ننداریزې شوې چې د استرالیا لخوا له افغان لوبډلې سره د لوبو لغوه کول یو معنا لرونکی حرکت بللی دی. ښاغلی صالح پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان خلک د کرکټ لوبډلې په هغې موسکا حیران شول چې دوی د ترهګرو ډلې له مشر او حقاني شبکې رهبر سره ډوډۍ خوړله او عکسونه یې ورسره اخیستل، خو د ښځو په زده کړو د بندیز په ګډون یې پر بې عدالتۍ پټه خوله پاتې شول. نو له همدې امله د استرالیا لخوا د افغانستان د کرکټ پر لوبډلې بندیز او محرومیت یو معنا لرونکی حرکت دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر غړو په 13 سپټمبر کې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني سره ګډ عکس اخیستی و. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی او مخکینی لوبډل مشر محمد نبي د ښاغلي صالح د څرګندونو په غبرګون کې توند غبرګون ښودلی دی. محمد نبي د ښاغلي صالح د ټویټ په ځواب کې لیکلي: قدرمن صالح، ستاسو دغه ټویټ زه حیران کړم. هیڅوک د افغان لوبغاړو وطن دوستي او ژمنتیا تر پوښتنې لاندې نشي راوستلی. موږ اوس هم تر ملي بیرغ او ملي سرود لاندې لوبیږو او د نړۍ په کونج کونج کې د خپل هیواد د ریښتینو ارزښتونو استازیتوب کوو. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو جزئیاتو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.